د دوشنبه جولای 14 2015 کال شپه داسې تیاره راوه چې هیڅ سهار یې نشو پاکولای. زمو د وطن پر غرونو او درو یو درون چوپتیا خبره شوه. متی الله تراب د پښتو ژبه انقلابي شاعر نور زمو سره نه و. د هغه ژبه چې د خپل ولس د خوښیو او غمونو سره یې چوپونه وهل ودرېدل. د لور پنکوس کلنه په امر په خوست ولایت کې د زده حمله یو نسل تر اولو زپور غر خاموش کک. خبر د اور په سیر خپور شو. خود رها راولو پر آی یہ د لویزیان یو سته یې خراوه چې هر پښتون یې د ژوند له هر برخه په جوړ تکان او غم کې پړیچود. دا یوازه د یو سټي مدینه نه و. دا د یو روحانه لارسونه رها مته کېدلو. د غم یو شریک پوهه ده. یو ټولیز درد دی چې په هر کور کې احساس کېږي. په ټولنیزو رسنیو په خط میشته بازارونو او په کلیو کې په خاموشو غوندو کې یوازینه خبره تراب دی. اوخه نه یوازه هغه کسان تویوي چې هغه یې په شخصي توګه پیژانده، بلکې په میلیونونو نور هم چې د هغه د قوي شعرونو له لارې یې احساس کاوه چې هغه یې پیژني. مشرانو، پوهانو او عامو خلکو په یو خوله خپل خواشینی شرنده کڅه. خو د هغوی خبره یوازه رسمي نه وو. دا د درد ریکتینه چیغه وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه د یو داسې شاعر په توګه یاد کړ چې د ملت کاونه یې په جوړه وطن پالنه احساس سره بیانول. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د حکومت جوړه خاشینی شریک کوسه او هغه لوی تشه یې ومنله چې تراب پړی چوده. د هغه د لاس ورکولو درد د خلکو سره د هغه د اړیکو جوړوالي ثابت وي. هغه داسې شاعر نه و چې له یو لوبه مازه هغه یې لیکل کول او د خپلو اوریدونکو له واقعیتونو مخه لرو. هغه د خلکو په منچکه ژوند کاوه. د هغوی مبارزه یې احساسوله او د هغوی هیله یې شریکوله. هغه د ننګرهار د خوږیاخو ولسوالۍ زوی و. خو په خوست کې د هغه ژوند هغه د ټولو لپاره یو سمبول جوړ کړ. دا اعلان چې د هغه ورستي آرام پای بدکاغه په پلرنی کلی کوي د ماتم کوونکو یو هوپر راوه چې ټول د هغه ورستي درناوي لپاره روان وو. د سفر د غم یو زیارت و دیو سوټي سره ورستي سفر چې د دوی په ترجولو تیار ساعتونو کې ورسره روانو او خپل شاعري یې د مشال په توګه کاروله. دا زیان یو جزوي زخم ندی چې په وخت سره بروغ شي. د یو تاریخي خلا ده. دا داسې تشه ده چې نسلونه به یې په اوه خبرې کوي. مو یوازې یو شاعر له لاسه نه دی ورکوي. موز یو وجدان یو والی راوونکی او زمو د ملي حماسه یو ضرور کیسه کوونکی له لاسه ورکړي دي. کله چې د بغزو خلکو غز خاموش شي ټول ملت بغه احساس کوي. هوا درنه کیتی غرونه د ماتم په هیر سکاری او سیندونه په یو غمجن غص بهیتی. د مطیع الله تراب موچینه یو جوړه تاریخي تراجیدي ده او د پښتون متزده د خپل اران زوی لپاره جابي چې خبره یې د هغه د زخمونو لپاره مرهم وو. مطیع الله تراب د خپل جوړه ساده لحمله یو نابغه. هغه د جوړو احساساتو د بیانولو لپاره پوچلو کلمو یا پوچلو استعارو ته احتیا نه درلوده. هغه د عامو خلکو بزهر شپون او سرتاری په ژبه خبره کوله. د هغه شاعري هر چاته د لاسرسي وکوه. له لوستو پوهانو خخه نیولې تر بسواده کلیوالو پورا. دا د هغه تر ټولو لوی انششتیا و. هغه د پښتنو د ورخنی ژوند کلمه اخیسته او دومره یې په هواک او احساس سره تکه کته و چې د ټول ملت په روح کې یې آی نیولې و. د هغه شعرونه په اسانه سره په یادودل په غونجو کې بویل کدل او ماشومانو بویل چې د ټولنه د کلتوري جوشت یو برخه خرچودل و. د هغه ادبي میراث
د پوستنو د تجربو یو خزانه ده. هغه د خپل شاعر للاره د خپل ولس د مبارزو زغم او نمت کدون کی روح یو روحانه اندور وانده کی دي. هغه د قربانه په آه لیکلی نه د یو لره مفکوره په توخه بلکې دورو لپاره دیو جوندی حقیقت په توخه. هغه د زیان درد د سوله هیله او د عدالت لپاره سپونده هیله اندور کده. د هغه خبره یو هنداره و چې خلکو پکې خپل اندورونه خپل سخته او خپل نماتدونه کی ضرورتیا لیدلی شوای. لکه هنگه چې انس حقانی په سمت وویل تراب د ملت د تولیز وجدان امید او قضاوت لپاره یو پیاوی غڅو. د هغه د کار احساساتی جوړوالی خورا چړو. هغه کولای شوای چې د مور د لاسه ورکولو پاوه په یو بیت سره تاسو وجاوي او د یو اتل د ضرورتیا پاوه په یو بیت سره تاسو په ویا سکتی. هغه پښتون روح په جانده چې د سخت ویا او نرمه خواخو په چله ترکیب لري. هغه د عزت وطن او د قوم او کورنه د سپاهلو آیکو په اوه خبره کوله. د هغه شاعری یوازه هنرنا د ملي درملنا یو بهوا. د خلکو ته داسه کلمه ورکوله چې داسه احساسات بیان کوي چې د دوی په خپل د بیانولو لپاره یور جوړ یا یور دردناک وو. هغه لکه هنګ چې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه بیان کړي د ملت فصیح شاعر او د هغه د احساساتو غزوه. د هغه نفوذ د ټولنا په ټولو برخو کې خپورو چې د هر هنرمند لپاره یو نادر لاسته راوونه ده. دینی عالمانو د هغه حکمت ته درناوی کاوه. سیاسی مشرانو د هغه نفوذ منلو او جوانانو هغه یو انقلابی اتل بالا. هته زمو ملی کرک ستورو لکه راشد خان او محمد نبی د هغه د مټینه درد احساس کوک خپل خواشینی یې شریک کړي او د ملی اتل پتوه یې د هغه رول و پیجاند. د نړیوال شهرت د هغه له صداقت هغه راغلی و. هغه هیڅ کله داسه نسودله چې هوک نه و. هغه ترابو د خاور زوی د خلکو غخ او د دوی د تولیز زکه شاعر. د مطیع الله تراب د شعر په زدک د پښتنو د یووالی یو پیاودی او تل پاته خوب پروتو. هغه وشونه سرحدونه او کورنه جشیه لیدله چې د هغه ملتي کمزوري کتیو او زه ورته درد کاوه. د هغه شعر د ټولو پښتنو لپاره یو پرله پسه او جذباتي غزه د وزیرستان لغرونو خخه تر هلمند تر دوستو پوره چې یو بل ورکو وسی. هغه د لار بر افغان لوی افغانستان په خبره کوله نه د یو سیاسی شعار پتوغه بلکې د یو روحانی او کلتوري اوتیا پتوغه. هغه باور درلود چې د پښتنو چواک په دوی کې په یووالي کدي او هغه خپل هر کلمه د تاریخ لخوا رامینچته شوی درزونو د ترمیم لپاره کاروله. دا ستر خوب خود هغه په ژوند کې پوره نشو. ترخه خبره ده چې هغه شاعر چې د یووالي لپاره یې هور سندره ویله د دوامدار ویش په وخت کې مت شو. د منظور پستین فهیر فعالینو خواشینی پورنده ککر چې تراب د خپل خوب لپاره کېدو مخکې وفات شو او اندیچنه یې هورنده ککر چې د هغه شاعري اراده ممکن په اوسنیو شرایطو کې پوره نشي. د تراب شعرونه یو متحد راتلونکي لپاره یو لارښوونه وه. یو داسې راتلونکي چې په نقشو کې رسم شوي مصنوعي کرشنشي کولی د سزوینه ژبه او کلتور اړیکه پرکتي. د هغه مچینه د خوب اندوي. د هغه کار یو دردناک یادونه چې لا تر اوسه باید ترسره شي. د هغه د یووالي لید تیری کوونکی او پراخونکی نه وه. دا د مینا او ساتنه لا چایې زیدلی وه. هغه ولیدل چې د ډیورنډ کرښه په دوارو خواوو کې د هغه خلک کړي او باور یې درلود چې د دوی خوس درد یوازه د فس عمل او متقابل ملاته له لارې روک کېدی شي. هغه
लक हुनहच सियासतवाल महसन दाऊ हगा बयान कथी द पेफ्तो जब यो अलांद लमर ओ द सरहद पर दवारू खावुक द अफगानानो द दर्द लिपार दरमलो द हगा शार ल सियासत होख पूर्थो मुखय द पूहा او خواخوخه پلونه جوهول و چیره چه نورو د شک او دشمنه دیوالونه جوه کتی و هغه غوفتل چې د خپل ملت طول بشل شوی کلونه په یو سکله هار کرا طول ککی د هغه د پوره شوی خوب تراجیدی د هغه مرینا ته د غم یو بل طبقه اضافه کوي هغه خپل ټول جون د هدف ته وقف کک داسې شعرونه یې جوړ ککل چې د یووالي لپاره د داخانو بشیر وو هغه د ملیونونو خلکو په زوونو کې د پیوستون تخمونه وکړل اوس دا د هغه نسلونو پورا اور لري چې هغه یې هپولي تر دا تخمونه پالنه وکي او وده ورکړي د هغه مټینه باید د خوب پای نه وي بلکې یو پیاوی کتلست وي مو باید د هغه یاد ته یوځه په اوخو نه بلکې د هغه متحد او سوله ایز وطن په جوبولو سره درناوی وکړو چې هغه یې په دومره جذباتي توه تصور کتیو د هغه خوب اوس زمو سپیشلی مسؤلیت دی وایي چې شاعران مری خو شاعری یې تل پاتوي دا خبره د مطیع الله تراب په احتر بل هر چا خورا روحتیا ده که هم د هغه فزیکی شتون لموخه اخیستل شوی خو غد بید د تل لپاره په هغه غرونو او دروکه انازه کوي چې هغه خورا خوشو د هغه خبره یوازه په کاغذ باندې رنت نه دی دا جون دی ساه اخیستونه کی موجودات دی چې د پښتون ملت روح له آن سره لري دا بد کلیو په حجرو کې ویل کېږي د پوهنتونونو په تالارونو کې به مطالعه کېږي او مینده به یې خپلو ماشومانو ته د ضرورتیا او هویت د ځانرو په توه وایي تراب محتداس میراث راکوي چې نشي خاهیدلی د هغه شاعري به د راتلونکو نسلونو لپاره د الهام لویه سرچینه وي هر پښتون ماشوم چې د هغه شعرونه زده کوي د خپل تاریخ کلتور او خپل ذاتی اواک په اوه به زده کوي دوی به د قربانه عزت او د خپل حوات سره د نه مریدونو کی مینه په اهز زده کوي لکه هونه چې د مشرانو جرخه بخوانی ریس فضل هادی مسلمیار یادونه وکړي تراب یو ضرور او وطن پال شاعر او چوکار به ید نسلونو لپاره دوام وکړي د هغه شعرونه زموږ د ځوانانو په حاصل خیز او ام کې د ویا او مقاومت تخمونه دي د خپل شاعر لاره په د پښتنو نوې نسلونه په ویا پوهه او یووالي سره راولي مو باید مایوس نشو که څه هم غم درون دي خو مو باید په هغه تعلق اواک عمومو چې هغه پریچوده دا تراب شاعری یو کلاده چې زمو جبا او کلتور بساتی دا د حکمت یو چینه ده چې مو تل تر هوشلی شو کله چې مو ورک یا ویشل شوی احساس کو موف کولی شو د هغه خبرو ته مخه کوچو تر یو بلته خپل لار ومومو هغه مفته د مایوسه پروانده یو پیابیو وسله راکې ده د هغه هنر موس باید هات تر لاسه کوکو چې د هغه کتابونه په هر کور کوي د هغه شعرونه په هر ژباوي او د یووالي پیغام یې په هر زړه کوي د هغه لار ده چې مو یې جوندي ساتو د مطیع الله تراب لخوا پاتې شوی تش آی به حد دی دا زمو د ملت پر روح باندې یو زخم دی چې هیڅ کله به په بشپړه توخه روغ نشي خوراچی چې په د حقیقت کې تسلی ومومو مطیع الله تراب متندی هغه د اتاه په تال کې د یو اوان پښتون په بیالي نظر کې د خپل ولس په سر کې روح کې او په هر هغه شعر کې چې د یووالي او عدالت اتلولی کوي جوند کوي هغه یوازې لفظي کی وجود ثخه ابدي روح ته بدل شوی د پښتو ادب په اسمان کې یو لارښود ستوري خدای د روح یې شاد ککې او د هغه تلپاتې شاعري د زمو لار روشانه کسي هغه تل جوندي دي